د ولسمشرۍ ماڼۍ دویم مرستیال وایي حکومت د امنیتي پیښو د راکابو کولو لپاره خپله کمزورتیا او غفلت مني، خو یو اړخیز قضاوت هم د دښمن په ګټه دی. سرور دانش نن سهار په لویې جرګې کیږدۍ کې د شهید اونۍ په اړه جوړ شوي مراسمو کې زیاته کړه چې له پیښو وروسته پر حکومت، افغان ځواکونو او سیاسي شخصیتونو د تورونو لګول نه هم کوم هنر دی او نه هم معقوله او منطقي لار، بلکې له دښمن سره مرسته کول دي. حکومت ناتوانی ها و یا غفلت های خود را هم میپذیرد، اما در عین حال قضاوت یک جانبه و وارد کردن اتهامات و حملات تند و داغ بر حکومت و یا نیروهای امنیتی و دفاعی و شخصیت های سیاسی کشور نه کدام هنری است که با آن افتخار شود و نه یک ابتکار و یا سخن معقول و منطقی و نه یک راه حل، بلکه تنها به معنای کمک به دشمن و ناامید ساختن مردم است و تضعیف روحیه نیروهای امنیتی افغانستان و ایجاد بدبینی و تفرقه در صفوف داخلی ما. له دې سره سم د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي د ملي قهرمان په نامه د خلکو نارامول د احمدشاه مسعود د دویم ترور په معنا دی. عبدالله نن سهار په لویې جرګې کیږدۍ کې د شهید اونۍ په اړه جوړ شویو مراسمو کې زیاته کړه چې هوایي ډزې د لارو بندول او له خلکو سره نامناسبه چلند د احمدشاه مسعود روح ته زیان رسوي. نوموړي په کابل ښار کې د یو شمېر ځوانانو له لوري د هوایي ډزو کول د تأسف وړ وبلل. امروز متاسف هستیم، متاسفانه بنابر هر نوع احساسات به هر دلیلی که باشه، وقتی که به نام عامر صاحب ما یک بار دیگه این شخصیت ترور میکنیم، این ترور دوم عامر صاحب است. وقتی مردم نارام شد به خاطر به نام ازی که ما از عامر صاحب قدردانی میکنیم، این ترورش است. نن د وږي اتلسمه د ملي قهرمان احمدشاه مسعود د ترور له 18مې کلي سره برابره ده. احمدشاه مسعود له نن څخه پوره 19 کاله مخکې په 1380 هجري لمریز کال کې د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د دوو عربانو چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو ترور شو. نوموړی د پخواني شوروي د تجاوز پر وړاندې د یو له مخکښو قمندانانو او د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې مشر هم پاتې شوی و. په بادغیس کې د طالبانو د سرې قطعې قمندان مولوي نظیر مطمئن په یوې نښته کې له خپلو 11 کسانو سره ووژل شو. دغه نښته تېره شپه د آبکمري ولسوالۍ د 7 شهید پر پوستې د یادې ډلې له برید وروسته رامنځته شوې ده. د بادغیس امنیه قمندان احمد فهیم قایم وایي په دې نښته کې 14 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي په دې لړ کې د 7 شهید پوستې قمندان او یو بل پولیس هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې انسان تښتونکو 2 برمته شوي کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. تښتونکو پر دغو کسانو تیر ماښام د یادې ولسوالۍ پر غزیږي سیمه کې هغه مهال ډزې وکړې چې د پولیسو له لوري د نیول کېدو ویره احساس کړه. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي چې د یادو بریدګرو د نیونې په موخه د پولیسو پلټنې روانې دي. او د پکتیا د امنیه قمندانۍ د همغږۍ د مرکز قمندان تېره ورځ په لوګر کې ووژل شو. د پکتیا والي وایي دغه قمندان چې ډګروال اسدالله حلیمي نومېده تېره ورځ کابل ته په لاره د لوګر په ساحه کې د سړک غاړې د یوې ماینچاودنې په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.